د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود د چریکي جګړو ژمنه وکړه. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې جلا وطنه مشر احمد مسعود په پاریس کې په یوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټاکنو ترسره کول دي، خو اوس مهال د دغه ډول اقدام امکان نشته. هغه په دوام وویل طالبانو د خبرو اترو لپاره له هر ډول خبرو اترو ډډه کوي او یوازې له نړۍ او د افغانستان له خلکو غواړي چې دا ومني چې همدا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. 34 کلن احمد مسعود چې په پاریس کې د یو نوي کتاب د پرانیستلو لپاره تللی و، همداراز وویل د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ځواکونو هیڅ ډول پوځي مرسته نه کوي او په افغانستان کې د لسیزو جګړو له امله د وسلو په ګودامونو تکیه کوي. دوی مهماتو ته اړتیا لري. مسعود څرګنده کړه دا د طالبانو لپاره د ستونزو سرچینه ده، خو د هغوی د نسکورولو یا د خبرو اترو میز ته د مسعود څرګنده کړه دا د طالبانو لپاره د ستونزو سرچینه ده، خو د هغوی د نسکورولو یا د خبرو اترو میز ته د کینولو لپاره کافي نه ده. دا هغه څه دي چې نړۍ باید پوه شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.